ښه راغلاست. د مور او ماشوم روغتیا ته ننسې یو ډیر خاص موضوع باندې خبرې کو. د حاملګۍ لومړۍ میاشت. که دا ستاسو لومړي ماشوم وي یا پنځم، هر حاملګي یو بالکل نوی سفر دی. کله چې تاسو حامله شئ، ستاسو بدن سمدلاسه کار پیل کوي. هارمونونه لکه پروجسترون او ایسټروجن تیزی سره زیاتیږي. دا ستاسو بدن دی چې د ماشوم لپاره کور تیاروي. فکر مه کوئ دا ټول طبیعي دي. او هو د مشهوره سهار ناروغي چې یوازې سهار نه راځي، دا خو د ورځې او شپې لوبه ده. ستړیا به محسوسي، سینو کې درد به وي، خو اندیښنه مه کوئ، دا ټول نورمال نښې دي. اوس د ماشوم خبره وکړو. په لومړۍ میاشت کې ستاسو ماشوم یوازې د وریجو د یوې دانې په اندازه وي. کوچني خو ډیر بوخت. زره جوړېدل پیل کوي. مغز بنست ایښودل کېږي. دومره کوچني ماشوم او دومره لوی کارونه. فولیک اسید، د نوم په یاد ساتئ. هر ورځ 400 مایکروګرام ضرور واخلئ. دا ستاسو ماشوم مغز او ملا ته سمبالي ورکوي. پالک، دالونو او مالټو کې هم موندل کېږي. خو ډاکټر نه ګورئ، لیکل شوی واخلئ. ضروري نصیحتونه: ډیره اوبه وڅښئ، صحي غذا وخورئ، کافي استراحت وکړئ او هلکه سیر وکړئ. سکرټ بالکل نه، شراب بالکل نه، او پخپله هیڅ دوا مه اخلئ. د ماشوم لپاره د مور روغتیا تر ټولو لومړی ده. خپل ډاکټر ته ژر لاړ شئ. لومړی معاینه ډیر مهم دی. د وینې ټیسټونه بشي، بل پریشر به وکتل شي. خپلو زړو ناروغیو بارے ډاکټر ته ټول وایاست. ډاکټر ستاسو ملګری دی، قاضي نه دی. د خطر نښې یاد ساتئ. کې ډیر زیات وینه راشي، سخت لاندینی درد وي، تیزه تبا وي، نو سمدلاسه روغتون ته ولاړ شئ. ځنډ مه کوئ. ژوند ساتل تر ټولو مهم دی. یاد ساتئ، حاملګي یو شکلی سفر دی. په پای کې ستاسو غیږ کې ستاسو خپل ماشوم به وي. خپل جان ته پاملرنه وکړه، خوشحاله اوسه. زموږ ویډیو لیدو ته مننه. لایک یې کړه، شیر یې کړه، سبسکرایب ضرور وکړه. په مخه موغه.